موږ چې جوړ کړي دا یو سکواډر دی دا د ډاکسن موټر دی یو کشتی د توغندی دی د کمکیو زلموټو د لاس خواري او د فزیک د زده کړو عملي بڼه دا خاور هم پرې راواخیستلی کولی شي دا ټول هماغه غوندې کار کوي چې کوم اصلي سکواډر دی د کونړ مرکز اسداباد د شهید سلیم لیسې زده کوونکو په لاس جوړه هغه توکي چې د خلکو پام ځان ته اړولی شي دوی په نشت امکاناتو داسې توکي جوړ کړي چې د چارج په لومړنیو توکو ګرځېدلی شي د دغه ډلګۍ مشر موسی شفیق وایي که زمینه ورته برابره شي نو لرې نه ده چې دا ډول لا ډېر اختراعات به وکړي اسانتیاوې برابرې شي موږ کولی شو چې انشاءالله د خپلې ډلې سره یو ډرون جوړ کړو چې کولی به شي مصرف به د نورو ډرون هم کمي ویډیو به هم کولی شي او حرکت به تقریبا چې 15 کیلومتره مساحت کې به دا حرکت کولی د دې نویو اختراع شوو توکو لپاره لارښود ښوونکی وایي د دې امکان شته چې زده کوونکي پرمختللي وسایط او نور توکي جوړ کړي دا بیړۍ ښایي تر 1500 مترو په اوبو کې مزل وکړي اسکواټر هم د لوی هغې په څیر کار کوي توغندی هم 10 متره واټن کې هدف ویشتلی شي او که یې توکي پیدا شي نو کوچنۍ الوتکه به هوا ته هم پورته شي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ډول زیارکښو زده کوونکو ته امکانات په لاس کې ورکړي تر څو راتلونکي کې د کار خواږه وڅکي